پکتیکا کې زرګونو کسانو د منځو د قوم اوسیدونکو په دې اړه یوه لویه غونډه ترسره کړه او زیاته یې کړه چې دواړه قومونه سره ورونه دي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونو له اړتیا پرته په ښار کې ډزې کړي دي. خو امنیتي ځواکونه وایي چې یاد کار یې د قومونو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی. د مرکز ښرنې اوسیدونکو په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د منځو او اندړو قومونه په خپلو کې سره خپلوي لري او ترمنځ یې وړه ستونزه حل کېدونکې ده. هغوی وویل چې تېره ورځ امنیتي ځواکونو په ښار کې له دې امله په ښاریانو ډزې کړي دي چې ګواکې لاریون ترسره کیږي، نو ځکه دې د پکتیکا رهبري له دندو ګوښه شي. حضرت قومندان او د امنیت قومندان په هیڅ صورت بار داسې قومندان راولېږه تر څو د ما عزت د ما د سر او د مال ساتنه وسي. د غونډې ګډونوال وایي چې د ورونو قومونو ترمنځ چې چا ورته پکه وهلي هغه دې وپېژندل شي او قانوني چلند دې ورسره ترسره شي. د دې عامل باید پیدا کړي چې دا چا وره دغه یې ووهلې، دا چا دغه فتنه واچوله چې دلته د اندړ او د الخیل خبره ده. آیا د ما له اندړ سره څه شی دي؟ اندړ د ما ورور ده، هغه د ما تن ده، هغه د ما وجود ده. ټول راته واضح دي، په ټولو یې پوهېږم، ټول راته معلوم دي. زه په دې کې غږېږم چې په ما او په تا کې نن غیرت نشته، په ما او په تا کې همت نشته، په ما او په تا کې اتفاق نشته، په ما او په تا کې یووالی نشته. د غونډې ګډونوال وایي چې امنیتي ځواکونو په ښار کې خلک وهلي دي، له قانوني لاریون یې شړلي اوان تر دې چې له 10 تنو زیات یې بندیخانې ته هم اچول شوي دي او دوی به تر هغو خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې منل شوي نه وي. دا چارواکي مالکوتر کې در سره سپاره کې دا امنیت بل ولایت مه پرې خرابوه. دغه یو ټول استعمارول دا د یو ټول استعمارولو نه دي. دولت تر دا اوسه پورې په ما لګیا ده. پرون یې د ما د دفتر چې 2 ځوانان کوز کړو، امنیت د ملي نفر وکوز کړو، د ما ځوانان دلته ولاړ دي. پرون یې په دغه د انتن پوسته باندې خولې غوټې غوټې ورمتې کړې وې. دغه ماشوم اته کلنی ماشوم ده، دغه امنیتي ادارو والی ده، سپیشل فورس والی ده، موږ تاسې راتلونکی. پکتیکا ته د دې موضوع د حل په موخه په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی خالد اسد هم له یو هیئت سره راغلی. هغه په خبرو کې ویل چې د پکتیکا ټول قومونه ورونه قومونه دي او ترمنځ یې هیڅ ډول اختلاف نشته. نوموړي ویل چې دوی به په 2 ورځو کې یاده ستونزه هواره کړي. زه افسوس کوم هغه سرباز چې زموږ د امنیت لپاره شپه ورځ تېروي هغه یې د خپل ولس په مقابل کې وکاروو. داسې هر چا کارولی د هغه نه به پوښتنه وکړو. ټول یو قوم ده، یو پکتیکا ده، یو ولس ده، یو مسلمان ده، یو پښتون ده. موږ دلته نه قومونه یو، موږ یوازې هغه څوک چې دا ولس په قومونو په تفرقو تقسیموي د هغه په مقابل د ټول پکتیکا درېږي. د پکتیکا ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکني او امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزي ویل چې دوی هغه مهال مداخله وکړه چې د قومونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کېده او موضوع په شخړه بدلېده چې دوی د هواري لپاره ځینې کسان چې قومي شخړې ته یې لمن وهله نیولي دي او د لیو قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي. ولایتي اداره په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په یوه ولایت کې په یوه اداره کې د ستونزې پیدا شي. امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل هغه قانوني اجرات ترسره کړي دي. هر هغه چا چې دغه اور ته لمن وهله او د قومونو ترمنځ نفاق اچول او غوښتل چې قومونه په نفاق سره ککړ کړي، بالاخره په نتیجه کې 14 نفره نیول شوي دي. د یادونې وړ دی چې تر اوسه پورې د یادو ستونزو له امله کومه مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې.